ماره پښتانه ژوند کوي. دا پښتون آباد چا ور حواله کوي؟ دا په نڅه باندې خان شهید دا پښتون آباد سچ لپاره جوړ د بنیاد کېښود. د بنیاد په دې کېښوی چې دلته به په دې ښار کې پښتانه په دې پښتون آباد کې ژوند کوي. دلته به د خپل بچي لپاره یو رزق روزي ګټي. ښکاره خبره ده، که تعلیم وي، که علاج وي، که روزګار وي، که تجارت وي، دا له ښارونو سره تعلق لري. کوټي ښار که څه هر څوک دا لارې ووایي چې بلوچستان صوبه فلانه صوبه، لیکن د کوټي ښار د پښتنو دی او د کوټي ښار به د پښتنو وي او د کوټي په ښار په کې به د پښتون آباد یو ډېر غټ رول وي. ولې د کوټي ښار فیصله به پښتون آباد کوي. نو پښتون آباد جوړول غواړي. بنیاد خان شهید کېښو، اوس یې بنیاد کېښودل سوی، عمارت راپورته کول، چت پر اچول، بجلی ورلګول، نلکۍ لاین ورکول، ګیس ورلګول، روډ ور جوړول، کالج سکول او هسپتال ور جوړول د خان شهید د پیروکارانو کار چې تر څه وخته پورې د خان شهید پیروکاران وي، هغه به دا وطن جوړوي. او که پر دې وطن چې بنیاد خان شهید اچولی دی او کور نوم پښتون آباد دی، که د دې واک و اختیار تا او بل ګجر یا بل چا ته ورکړي، هغه د دې خان شهید د کور خیال نه ساتي، هغه د دې خان شهید کور تباه کوي. نو په دې زه داسې نه وایم چې زه ډېر لوی زورور انسان یم، زه ډېر تکړه انسان یم. دا خو ما مخکې هم په الیکشن کې ویلي، اوس هم وایم چې زما سره اراده نه وه د الیکشن. ما الیکشن کاوه نه. دا د پارټۍ د لیډرشپ فیصله وه چې زه پر پښتون آباد ودرول. زه شاید ته بختور خلک یاست یا زه بختور سړی یم چې ما ته پښتون آباد او تاسو ته زه در میلاو شم. ما تر خپله وسه پورې د حیثیت د پارټیو کارکون، د حیثیت نواب، ما د دې حلقې دپاره د تاسو سره قولونه کړي په الیکشن کې. که ما په دې خپل ټینور کې خپل مدت کې ما تر ما نه مخکې کوم ممبران راغلي، وزیران راغلي وو، تر هغو څخه زیات کار نه وکړي، ښه کار نه وکړي. زه دا په ګرځم نه سیاست کوم نه بیا دا حلقې ته راځم. لیکن زما د کارکردګۍ خپل یو طریقه کار و، ولې چې په دې باندې به اوس زه ګرد د پښتون آباد دوره کوم او د خلکو سر به ورخلاصوم چې په دا څلور نیم کاله کې ما د کارو ترتیب څنګه جوړ کړی و. زه راولاړ شوم په اول کال کې د داسې کارو بنیاد واچاوی چې هغه کارکونانو سپین ږیرو ولس نل دی په سترګو نل دی. ولې چې د لوړ پښتون آباد څخه د تعارف چوک پر لار باندې پر ګوالبنډۍ یو سړی وځي یا کټپیس ته ځي یا لاکت بازار ته ځي، هغه ته د شیخانو د 25 کروړو کالج نه ورښکاره کوي، هغه ته د سټلایټ ټاون د 25 کروړه
کالج نو ښکاره کړي، هغه ته فلانی هسپتال یا ډسپنسري یا سړک نو ښکاره کړي. نو زه راولاړ شوم. په اول کال کې ما د 2 کالجانو بنیاد کېښوی تر څه وخته پورې چې زموږ خویندې او میندې، زموږ بچیانې چې سبا مور جوړېږي، دا تعلیم یافته نه وي، د هغه بچی تعلیم نشي کولی. هغه بچی په صحیح معنا تعلیم کولی شي چې د هغه مور تعلیم یافته وي. بل په دنیا کې چې کومه ترقي کړې ده د یورپ او امریکې او چین او فلانا، په هغه کې د ښځې او د نر یو رنګه کردار دی. یعنې ښځه په کارخانه کې کار کوي، ښځه هم دغه رنګه غوږونو سترګې لاسونه لري، په هسپتالو کې کار کوي، ډاکټرۍ کوي. زموږ یو سړی مزدوري کوي، ګټه کوي، تر شا په کور کې 3-4 بچیانې وي، زنانې وي، 2-3 ودونه وي، د بچیان وي. دا یو سړی غریب 24 ګنټې په بیلچه لګیا وي، دا ګل کور ساتي. پکار دی چې موږ د خپل بچیانو ته، زنانو ته، خلکو ته دا هنر ور زده کړو. د ښځو لپاره داسې ادارې جوړې کړو چې دا ښځه لاړه شي په اداره کې، دا د ښځو کار، د ماشین کار، داسې یو کارونه چې ښځه هم ګټه کوي، پیسې راوړي، او نر هم ګټه کوي، پیسې راوړي. که څومره ضروري تعلیم د نر دپاره دی، د ښځې دپاره هم دومره ضروري دی. لیکن تاسو ته معلومه ده چې ورځ په ورځ بېروزګاري را روانه ده، مهنګایي را روانه ده. یو خواته بېروزګاري، بله خواته مهنګایي. چې روزګار پیدا کېدای، کارخانې جوړېدای، نو تا به روزګار پیدا کوئ، نو که بیا شی ګرانېدی پر تا به اثر نه لوېدی. یو خواته شی ګرانېږي، بله خواته ستا روزګار کمیږي، نو ژوند کول ډېر ګران شو. زموږ کار دا دی، دا خو دا روډ جوړول، نالۍ جوړول، ټیک دی، دا د علاقې کشني کشني ضروریات دي. بنیادي کارونه چې تر څو پورې ته نه وکړې بنیادي، لیکن ته به ګټه چشکې ماښام به خورې، به کور کې شي. اوس دا د اوبو مسله ده. چونکې ما چې پښتونخوا مليون پارټۍ کې ما کومه ورځ اعلان وکړ، ما په خپل تقریر کې اول لفظ د اوبو، ولې چې زما سر په دې خلاص وي چې یو داسې وخت راځي چې په ټول پښتانه وطن کې به اوبه نه وي. او دا را روان دی. دا اوس 10 کاله دا ما خبرې کولې، خلکو نه منلې. 10 کاله بعد خلک په دې پوه شو چې نواز صاحب تا کوم خبره کوله، هغه اوس ثابته شوه. په دا 4 کاله کې چې زه وزیر اوسېدلی یم د اوبو، نو زه خو هر ورځ حال کوم، د اوبو وزیر یم. ما ته افسران آګاه کوي 200 فوټه اوبه په دې 4 کاله کې د کوټې لاندې تللي دي. نو په 4 کاله کې 200 فوټه اوبه، یعنې 50 فوټه د کال لاندې ځي، نو دا اوبه خو وچېږي، دا ټنکۍ خو لاندې د ځمکې خالي کېږي. بیا نه په پیسو پیدا کولی شي، نه د واسا پیدا کولی شي، نه د پي ایچ پیدا کولی شي. اوبه واحد داسې یو شی دی چې انسان دپاره ساه، هوا، ولې انسان تر 1 منټ تر 2 منټه بالا ساه نشي نیولی. د هغه بعد اوبه دي. انسان د 14-18 ګنټې بعد بیا تاب نه لري چې دا برداشت کړي. خوراک ته کولی شي، خوراک باندې سړی که 3 ورځې ډوډۍ نه وخوري، هېڅ اثر نه ولري. که بیا راولاړ شي، غوښه نه وي، سبزي وخوري، هېڅ اثر نه لري. که پخه نه وي، که چس واښه وخوري، هېڅ اثر نه لري. لیکن اوبه دومره ضروري دي چې حضور کریم صلی الله علیه وسلم د نن څخه 1400 کاله مخکې د اوبو پیمانه ښکاره کړې ده چې ته به په اودس په 1 لیټر د کوچنی بوتل د اوبو لیټر هم نه دی، لیټر کم ده، اودس به تقریبا په دغو اوبو کوي، او غسل به چې دا بوتل تقریبا 4 واره کوي، غسل به په دغو اوبو کوي.
1400 کاله مخکې خو به ډېرې وې 1400 کاله په مخکې په کوټه کې د کوټې په دامنځ کې اوبه دغې ولاړې خلک په بالټۍ له کټې راکښې نو ستی پیغمبر وویل چې اوبه به ډېر په طریقه استعمالوئ هغه دغه ورځ لیدله هغه پوه وي هغه پیغمبر د الله پاک هغه حد مقرر کړی وي نن چشتي چې څوک یې په پیسو راړي هغه ډېر په تیکیر استعمالوي په ټینکي کې په پیسو سره راړي هغه پلار مور په بچانو ناري وي زوی اوبه کوم استعمالو په پیسو مو راوړي د ټینکي په توګه د پلانه ده لیکن کم چاته چې مفت د واساو بور ملاوي هغه فرشونه هم په منځي هغه موټران هم په منځي هغه چمنان هم په لګي هغه درخت هم په لګي ولې مور راتلونکي نسلو ته دغه کښني بچان شاته ناستي پر دا کنجان کې ناستي دا کښني بچان ته سهار موږ په میراث کې څه شور پرېږدو کوټه به وي پلازې به وي بلډینګان به وي روډونه به وي لیکن اوبه به نه وي چې اوبه نه وي انسان به نه وي انسان به نه وي نو تر موږ مخکې کم حکومتونه چې راغل کم ممبران چې راغل کم وزیران چې راغل دا 40 کاله 50 کاله دا یو چا دا سوچ نه وکړي چې دا انسانان خو د کوټه ورځ په ورځ د دې آبادي زیاتېږي په تر سوي مردم شماري کې کوټه 12 لکه وه په دا اوس مردم شماري کې کوټه 22 لکه ته رسېدلي نو چې 22 لکه ته رسېدلي دا 22 لکه انسانان خو اوبه غواړي دا اوداسه اوبه غواړي د غسل اوبه غواړي